او دیریم که خدای ته منظور د اور تنورونه بی او د لړمانانو انبارونه بی. قسم په خدای چې شمدید واقعا په تختای مړی واچولو او اژدها ورپسې راغله، ټول کور بار منډي. علما را ننوته او طالبان قرآنونه ورته ونیوه چې خدای دپاره اژدها غیبه چې هدیرې له جنازه یوړه، خو چې مړی لاندې کوز کو همغه اژدها په لحد کې پرته وه. چې شمدید خبرې دي دا د اورېدو نه دي. که وایي دې منبر ته درته سړی راوړم او قرآن ورته په سر ږدم چې تا قبر جوړولو څنګه لړمان تې راووت، دې منبر ته درته راوړم. دغه ورځې په مخ کې دي او تماشې به د ځان وکړي. په وریجو خو مست یې، وریجو پسې مړه کېږئ او आवाज وکړي چې کورمم راوړه. دغه خاوري خویدم چې خوړلې که نه نو قبرونه به م د لړمانو تنوري. دې ته نه ګورئ چې دې خربیشوی پې څه کړي دي، دا حلالي دي که حرامي دي، دا پاکي دي که پلیتي دي. او به دا نوالې په یا حلوا سلام علیکا، یا د پولو نوړی سلام علیک. خان چې پکې راشي خان واده ته وایي هلکه د دیګ وریجې غوښه لږه راوړه، د دیګ. داسې دی د مور واده دی چې د دیګ غوښه غواړي. خان له بیا ټول را منډي کي واړه او زاړه. ما تاسو لیدلي پیژنم دغه بم حالي او دا بم حشري. دوه ورځې ژوند دی چې سم خوښ ادا کوئ، که ګډېږئ، که د شپې ګډېږئ، که د ورځې ګډېږئ، که لوټ کوئ، که مار کوئ، که غلې کوئ، څه چې کوئ انجام بم دغه. ځکه چې تاسو ژوند دا قرآن جوړ کړی په نقشه تعمیر نکو نو تباه یې.